ستړي مشي دا شاهکار عثمان خیل دی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یې. پرون د پښتونخوا په یو شمېر ولسوالو کې د ناتاري بارانونو له کبله سیلابونه او خړې راغلې وي چې پکې ګڼ شمېر خلکو خپل ژوند بایللی دی، خو د وخت د سرکار له اړخه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. په دې هیواد کې خو د مړه کولو لپاره هر رقم الوتکې او کړکړي شتون لري، خو په داسې وخت کې ورسره د بشپړ ولس د ژغورنې لپاره هیڅ تګلاره نشته. زه دا وخت په کراچۍ کې یم او همدلته د دې وطندارو لخوا د عثمان خیل په نوم د خیریه بنسټ تابع کړی شوې ده. په دې اړوند یې ستاسو سره په دې ستاینیایي راپور کې درفې جنم چې د داسې مشرانو ملاتړ وکړو، ځکه چې د دې وطن د انصافي سیاستمدارو او پالیسیانو ترجیحات دا نه دي چې ولس ته ګټه واړوي. په دې هیواد کې چې ماته د ځان یا د بل وجنې لپاره خو په شپږ شلې د ټوپک مرمۍ میلاویږي، خو د درملنې نه په 15,000 کالدارو هم نه خلاصېږم. د نورو خبرو دپاره د دې مشرانو اړخ ته راځم. دا د دې خیریه بنسټ ملاتړي وګړی مشرتابه ستر سکتر او بنسټګر دی. زمونږ عثمان خیل ویلفیر ټرست چې کوم دی دا په 2021 کې زمونږ یوه غونډه وشوه او هغه په ډسټرکټ ویسټ کې هلته زمونږ کور هلته او په هغه کې ټول عثمان خیل چې کوم د باني ارکان دي دا ټول راټول شو. دا موږ یو سوچ وکړو چې یاره موږ د دې مزدور او د دې لیبر طبقې دپاره موږ داسې یو پلیټ فارم او داسې یو وړه غوندې اداره جوړه کړو چې په هغه کې موږ د غمځپلو سره او د دې مسافرو وروڼو سره چې د هغه دلته بېیار او مددګار دي د هغه سره د ګورمنټ د طرف نه هېڅ هیلپ شته نه، او موږ چې څومره کارونه کوو یا موږ څومره حل زري کوو دا ټول د قانون لاندې دي. جی زموږ سره چې کوم رجسټر تعداد دی 350 نه ولا 400 پورې تعداد دی رجسټر، او امبولانس چې کوم دی دا موږ آل ټوټه امت مسلمه دپاره دی، پوره دپاره پوره کراچۍ کې سم راغی هغه دپاره موږ هغه کړی فلاحي. او چې کوم موږ د وسه پورې زموږ څخه کوم رجسټر کسان دي نو 10 کسان ته کوم دلته یا مزدوران یا طبي مار باندې مړه دي هغوی ته موږ کم سے کم د 36 लाख روپو مالی امداد کړی دی. خو موږ ته ډېرې مسلې مسایل وي ځکه چې مطلب ټول ګینترۍ بیلچۍ والا مزدوران دي، هغه دلته بیمار شي نه وای د کلي نه راشي نو د هغه څه د پرساني حال درک نه وي. نو موږ د دې دپاره یو سوچ د مشرانو میل جول کې موږ ول چې را د چا څه مطلب د بل بچي ته خپل بچای ووایو څه د خیر ښېګړې دپاره کار وکړو. رسول کریم بس زه دې باندې ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ دلته او موږ هم ټایم راکړ او بل ټول قوم ته دا پیغام ورکوو چې دا زموږ اواز څوک اوري. دا عثمان خیل ویلفیر ټرست صرف دا نوم چې کوم دی لکه د عثمان خیل ویلفیر ټرست په نوم جوړ دی، نو دا زموږ د هر بېوسه کس دپاره دی، هغه د پاکستان لپاره کونه کې که په هر ځای کې انشاءالله هغوی د مدد دپاره موږ دا کوشش به کوو، محنت به کوو او څو چا نه څومره کېږي نو په دې مالي فنډ کې د دوی سره حصه اخلی او دغه بیوه او کونډو مدد به کېږي. تاسو هم د دې اجرونه میلاویږي ځکه حدیث مفهوم دی چې تاسو کې بهترین کس هغه دی چې هغه خلکو ته خیر ورسي.